بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو راځو د انټیګریټینګ فیکټور په برخه کې د پاتو مثالونو حل ته. مثال لرو چې x مربع y منفي 2x y مربع dx منفي x مکعب منفي 3x مربع y dy. نوموړې تفاضلي معادلې دپاره وایي عمومي حل په لاس باندې راوړئ. ګورو چې نوموړې تفاضلي معادله دوه متحوله متغیره تفاضلي معادله ده. نو کله چې دغه ډول حالت ځان سره ولري چې دوه متحوله متغیره تفاضلي معادله وسیږي، نو موږ او تاسو د هغه د کامل تفاضلي معادلاتو د میتود څخه حل کوو. د کامل تفاضلي معادلاتو په میتود کې موږ ویلي وو چې ډي ام پر ډي واي دا باید مساوي شي ډي ان پر ډي ایکس سره په دې ډول. نو موږ ګورو چې دا تفاضلي معادله کامل شکل لري او که نه لري. که درلودو نو کامل تفاضلي معادلاتو د میتود څخه حل کوو، او که نه درلودو نو بیا موږ د انټیګریټینګ فیکټور څخه استفاده کوو، د هغې د لارې څخه حل کوو. نو دې ته موږ او تاسو ام وایو، دا موږ سره ان شي. زه به د ام په تابع کې د څه شي نه مشتق نیسم؟ د وای نه. نو راځم کله چې د وای نه مشتق ونیسم دلته، نو پاتې به څو شي؟ ایکس مربع. دلته چې د وای نه مشتق ونیسم 2y 2 ضرب 2 4، نو منفي 4 x y بشي. دا مساوي کیږي. اوس راځم د ډي ان پر ډي ایکس، د ان په تابع کې د x نه مشتق نیسم. نو دلته چې د x نه مشتق ونیسم نو څو به پاتې شي؟ 3x مربع. او دلته چې د x نه مشتق ونیسم نو 2x کیږي 2 ضرب 3 6، نو منفي 6x y بشي. نو د ډي ام د لپاره دا قیمت لاس راغی او د ډي ان د لپاره دا قیمت لاس راغی. نو ګورو چې ډي ام د لپاره قیمت لاس راغی چې x مربع منفي 4x، او د ډي ان پر ډي ایکس د لپاره قیمت لاس راغی 3x مربع منفي 6x y. نو دواړه سره مساوي نه شول. کله چې مساوي نه شول نو موږ د انټیګریټینګ فیکټور څخه استفاده کوو. انټیګریټینګ فیکټور څخه انټیګریټینګ فیکټور ورته لاس راوړو، هغه بیا په نوموړې تفاضلي معادله کې ضربو. که چیرې وګورو دا معادله متجانس شکل لري، متجانس تفاضلي معادلې ته ورته دی، ولې کامل شکل نه لري. کله چې یوه تفاضلي معادله متجانس شکل ولري ولې کامل حالت ونه لري، د هغې دپاره موږ انټیګریټینګ فیکټور فرض کړی و چې آی اف دا به مساوي شي. دریم حالت کې موږ ویلي وو چې یو تفاضلي معادله چې متجانس شکل ولري ولې کامل شکل ونه لري، د هغې دپاره بیا موږ په دې ډول انټیګریټینګ فیکټور به مو لاسته راوړلو. x m مثبت y n، یعنې د m د تابع سره به x ضربو او د y د n د تابع سره به y ضربو. نو انټیګریټینګ فیکټور به مساوي شي. راوشم دلته صورت کې به ولیکم چې یو. اوس به د n د تابع سره به x ضرب کړم. x چې ورسره ضرب کړم څو به لاسته راشي؟ x مکعب به لاسته راشي ضرب وای. دې سره چې ضرب کړم نو منفي په خپله 2 هم په خپله x ضرب x x مربع ضرب y مربع مثبت ضرب منفي منفي. دې سره چې ضرب کړم نو دې سره به څه شی ضربوم؟ y به ورسره ضربوم. نو x مکعب y او منفي ضرب منفي مثبت بشي. مثبت y ضرب y مربع، نو منفي 3 په خپله لرو، دا منفي 3 شي راسره منفي 3x مربع، منفي 3x مربع لرو، y ضرب y مربع بشي راسره. نو بالاخره انټیګریټینګ فیکټور به مساوي شي له څو سره؟ دا حد او دا حد سره له منځه ځي. دلته موږ سره دا مثبت دی، مثبت راځي ځکه چې منفي ضرب منفي مثبت کیږي. دا او دا سره تفریقیږي نو څه به شي؟ x مربع y مربع. انټیګریټینګ فیکټور مو لاسته راوړو یو پر x مربع y مربع سره. اوس راځو همدغه انټیګریټینګ فیکټور راخلو او په نوموړې تفاضلي معادله کې ورسره ضربو. دلته به موږ دا ورسره ضرب کړو. نو یو پر x مربع y مربع ضرب
x مربع y منفي 2x y مربع dx منفي یو پر x مربع y مربع ضرب x مکعب منفي 3 x مربع y ضرب dy دا به مساوي شي له څو سره 0 سره. اوس به دا معادله به موږ ساده کړو. ښه دا چې د دې سره ضرب کړم یو x مربع به د x مربع سره خلاص شي یو y به د y سره خلاص شي نو پاتې به څو شي یو پر y منفي 2 لرو تیار نو یو y مربع به د y مربع سره خلاص شي x به د x سره خلاص شي نو 2 پر x بشي ضرب dx منفي دلته x مربع به د x مربع سره خلاص شي نو پاتې به څو شي x پر y مربع خو شروع دلته x مربع به د x مربع سره خلاص شي یا y به د y سره خلاص شي نو منفي 3 پر y dy مساوي به شي له څو سره 0 سره. اوس ګورو چې آیا دا تفاضلي معادله کامل شکل ځان ته غوره کوي که نه چون موږ او تاسو انټیګریټینګ فاکټور مور سره ضرب کړ نو dm پر dy دلته چې زه د y نه مشتق ونیسم څونه به لاسته راشي د y نه چې مشتق ونیسم نو منفي مثبت یو پر y مربع بشي یو پر د منفي یو پر y مربع په دې ډول سره او هلته چې راشو dn دا خو موږ تاسو سره صفر کیږي dn پر dx دا منفي ور سره ضربېږي نو کله چې منفي ور سره ضرب شوله دا موږ تاسو سره مثبت حالت غوره کړي ځکه چې موږ تاسو په کامل تفاضلي معادلاتو کې عمومي شکل مثبت لرو نو څو به لاسته راشي که چیرې منفي ور سره ضرب کړم نو د x نه مشتق ونیسم نو د x نه چې مشتق ونیسم یو بشي نو منفي یو پر y مربع به دلته هم لاسته راشي نو ګورو چې dm پر dy دا مساوي شلو dn پر dx سره ځکه د دواړو دپاره قیمتونه یو شان ته راللو. نو اوس به راځو دا به د کامل تفاضلي معادلاتو د انټیګریټینګ فاکټور د لارې څخه به په استفادې سره به د کامل تفاضلي معادلات حل کوو چې دا کامل تفاضلي معادله ده. نو زه دې ته وایم که چیرې د دې لپاره کامل ډیفرنسیل ولیکم نو موږ سره به df پر dx به مساوي شي له څو سره نور کامل تفاضلي معادلات میتود باندې موږ تاسو پوهیږو چې یو پر y منفي 2 پر x څو لرو چې df پر dy دا به مساوي شي له څو سره x پر y مربع منفي 3 پر y په دې ډول سره. نو دې ته زه وایم دوهمه معادله د لومړۍ معادلې نه به زه انټیګرال نیسم نو df به مساوي شي له څو سره یو پر y منفي 2 پر x dx انټیګرال د دواړو خواو نه نو لاسته به راشي د f قیمت یو پر y انټیګرال نسبت dx ته چې ونیسم نو x پر y بشي منفي 2 یو پر x انټیګرال ln د x مثبت gy یو ثابت به لاسته راشي دې ته وایم درېیمه معادله. اوس همدغه درېیمه معادله راخلم په دوهمه معادله کې ځای پر ځای کومه نو d پر dy ضرب هغه به لاسته راشي چې x پر y منفي 2 ln د x مثبت gy دا به مساوي شي له څو سره x پر y مربع منفي 3 پر y سره. نو دلته چې مشتق نسبت y ته ونیسم x په خپله پاتې کېږي د یو پر y مربع انټیګرال
نو څو به لاسته راشي دلته موږ ته لاسته راشي د دې دپاره به موږ تاسو سره منفي یو پر وای مربع مشتق منفي x پر وای مربع. ښه دلته موږ زما په اند یو اشتباه مو کړې ده دا موږ سره منفي کېږي سمه ده ځکه چې بیرته موږ تاسو منفي ورسره ضربو دا منفي شي دا مثبت شي دلته چې ورسره ضرب کړو دا به هم موږ سره څو شي مثبت شي او دا به منفي شي را سره. نو دینه چې اوس مشتق ونیسم صفر کېږي او د دینه چې ونیسم مثبت جی زبر ده وای دا به مساوي شي له څو سره منفي x پر وای مربع مثبت 3 پر وای سره. نو دا حد او دا حد له منځه ځي پاتې کېږي څه شی جی زبر د وای دا به مساوي شي له څو سره 3 پر وای سره. دواړو خواونه انټیګرال نیسم نو د جی وای دپاره به قیمت لاسته راشي چې مساوي کېږي له 3 ln د وای سره. اوس راځم همدغه د جی قیمت په درېیمه معادله کې ورته وضع کوم او د اف پر ځای باندې موږ تاسو سی لیکلی شو نو x پر وای منفي 2 ln د x مثبت جی ښه د جی پر ځای باندې 3 ln د وای دا به مساوي شي له څو سره سی سره. نو په دې ډول سره کولی شو چې د نوموړي تفاضلي معادلې دپاره عمومي حل په لاس باندې راوړو. راځو بل مثال ته. مثال دی چې y ضرب xy مثبت 2x مربع y مربع dx مثبت x ضرب د xy مثبت x مربع y مربع dy مساوي کېږي له صفر سره. نو که چیرې وګورو دا هم دوه متحوله متغیره تفاضلي معادله ده. ګورو دوه متحوله متغیره متحوله تفاضلي معادله ده. نو موږ به دا د کامل تفاضلي معادلاتو د میتود څخه حل کوو. نو څنګه حلو د دې لپاره باید موږ تاسو وګورو چې آیا دا کامل تفاضلي شکل لري او که نه. نو که چیرې د دې کامل شکل بررسي کړو نو دا به څو شي را سره دلته چې ډي ام پر ډي وای شي چې نسبت وای ته مشتق دلته ونیسم دا به د دې سره ضرب کوم وای مربع به شي نو د وای مربع مشتق 2 وای ضرب د x دا چې له دې سره ضرب کړم نو څو به شي وای مکعب به شي را سره. نو چې د وای نه مشتق ونیسم مثبت 3 وای مربع ضرب 2 یعنی شپږ به شي را سره 3 ضرب 2 شپږ وای مربع x مربع او دلته به موږ ډي ان پر ډي x دا به مساوي شي x چې ورسره ضرب کړم نو څو به شي x مربع د x مربع مشتق 2x y مثبت دلته چې دا x چې د دې سره ضرب کړم x مکعب به شي د x مکعب مشتق 3x مربع او y مربع به شي. نو ګورو چې د ډي ام دپاره قیمت لاسته راغی 2xy مثبت شپږ x مربع y مربع او د ډي ان دپاره لاسته راغی 2xy مثبت 3x مربع y مربع. نو ډي ان پر ډي وای دا مساوي نه شولو د ډي ان پر ډي ایکس سره. نو ډي ام پر ډي وای دا مساوي نه شولو ډي ان پر ډي ایکس سره. نو انټیګریټینګ فیکټور نه استفاده کوم. که چیرې دې شکل ته وګورو موږ تاسو یو انټیګریټینګ فیکټور شکل ویلو که چیرې یو تفاضلي معادله په شکل ده x یا y ورته وایي چې y ضرب f x و y dx مثبت x ضرب g د x و y dy دا مساوي له صفر سره شي. ګورو چې د تابع سره y دی او dx دلته ګورو چې دا د gx تابع فرض او دا د x موږ تیار د ضرب په حالت کې ورسره لرو نو dy د دې لپاره بیا موږ تاسو انټیګریټینګ فیکټور ویلو چې انټیګریټینګ فیکټور if به مساوي شي له څو سره x m منفي y n سره صورت کې هم موږ یو لرو. په دې ډول سره انټیګریټینګ فیکټور نه موږ استفاده کوله. نو راځم ګورم چې که چیرې دلته دې سره
x هم ضرب کړم نو دا به څو شي یو به y مربع شي را سره او x چې ورسره ضرب کړم نو x مربع y مربع دلته هم چې x مربع ورسره ضرب کړم ترڅنګ دا y هم د ضرب په حالت کې دی نو لاسته به راشي 2 x ضرب x x مکعب او y دلته لرو y مکعب به هم لاسته راشي مثبت ضرب منفي منفي اوس به د دې سره y ضربم نو x دلته هم لرو x ضرب x x مربع y ضرب y y مربع ښه منفي ضرب مثبت منفي دلته به هم راشو x ضرب x x مکعب y ضرب y y مربع y مکعب y ضرب y مربع صورت کې هم یو لرو نو بل اخره انټیګریټینګ فاکټور بل لاسته راشي دا حد او دا حد له منځه ځي دلته به دا څو شي چې تفریق کو نو x مکعب y مکعب شي او په صورت کې یو نو انټیګریټینګ فاکټور موږ سره لاسته راغی یو پر x مکعب y مکعب دا به اوس راخلو د دې تفاضلي معادلې سره به ضربو نو لیکو چې یو پر x مکعب y مکعب په دې ډول سره دا x مکعب دی ضرب هلته چې ولیکو y چې ورسره ضرب کړم نو x ضرب y مربع مثبت y چې ورسره ضرب کړم 2x مربع y مکعب ضرب dx مثبت یو پر x مکعب y مکعب ضرب x چې ورسره ضرب کړم x مربع y مثبت x مکعب y مربع dy مساوي به شو سره 0 سره دا اوس ساده کو کله چې دا ساده کم نو x به د x سره خلاص شي y مربع بدل ته پات شي نو پاتې ول موږ سره شي یو پر x مربع y مثبت یو دا y مکعب د y مکعب سره خلاص شي او دلته به دا هم x مربع دلته د یو x مربع بدل ته x مربع سره خلاص شي نو 2 پر x به پات شي 2 پر x ضرب dx مثبت دلته x مربع دلته د x مربع سره خلاص شي نو پاتې به څو شي یو پر x y به هم یو y به د dy سره خلاص شي نو پاتې به څو شي y مربع مثبت دلته x مکعب د x مکعب سره ځي او y مربع یو پر y بشي ضرب سو بلا سره شي dy مساوي بشي له سره 0 سره نو انټیګریټینګ فاکټور مو سره ضرب کړو اوس ګورو چې آیا دا کامل شکل ځان ته غوړه کړو کنه نو dm به مساوي شي له سره dm پر dy په دې کې چې زه د y نه مشتق ونیسم د y نه چې مشتق ونیسم نو موږ ته لاس راځي یو پر y نه مشتق ونیسم منفي یو پر y مربع نو منفي یو پر x مربع y مربع صحیح شو او د دې نه چې ونیسم 0 کېږي نو dn پر dx بسو شي یو پر x نه چې مشتق ونیسم منفي یو پر x مربع بلاسته راشي نو منفي یو پر x مربع y مربع تیار لرو او دا هم تاسو سره 0 کېږي نو ګورئ چې د dm د لپاره dm پر dy د لپاره منفي یو پر x مربع y مربع راغی د dn پر dx د لپاره هم منفي یو پر x مربع y مربع قیمت لاس راغی نو لیکل شو چې dm پر dy دا مساوي شو له سره dn پر dx سره نو کامل شکل ځان ته غوړه کړ اوس برازو د همدې تفاضلي معادلې د لپاره موږ چې ډیفرنشیل کامل ډیفرنشیل لیکو نو پوهیږو چې df پر dx دا مساوي د له سره یو پر x مربع y مثبت 2 پر x دې ته وایم لومړی معادله او df پر dy دا مساوي د له سره یو پر x y مربع مثبت یو پر y دې ته وایم دوهمه معادله نو را بشو لمړی معادلې نه موږ انټیګرال ونیسو
دلته به د ډي اف قیمت لاسته راوړم. ډي اف به مساوي شي له څو سره؟ 1 پر x مربع y مثبت 2 پر x ضرب ډي ایکس سره. انټګرال به موږ نظر ډي ایکس ته نیسو. ډي ایکس ته نو انټګرال چې ترې نه ونیسمه د 1 پر x مربع انټګرال موږ سره به شي -1 پر x ضرب ده y موږ لرو ثابت فرضیږي را سره مثبت دا به شي را سره 2 1 پر x انټګرال ln د x مثبت د جی وای په نوم باندې یو ثابت هم لاسته راځي. نو موږ سره دا مساوي شي له څو سره؟ د ډي اف انټګرال اف به شي را سره په دې ډول. اوس راځم دا د اف قیمت راخلم په دې دویمه معادله کې ورته وضع کوم. نو دویمه معادله به ولیکم چې ډي پر ډي وای ضرب د اف پر ځای باندې موږ لرو چې -1 پر ایکس وای مثبت 2 ln د x مثبت جی وای دا مساوي شي له څو سره؟ 1 پر x y مربع مثبت 1 پر y سره. اوس راځم دلته نظر y ته مشتق نیسم. نو -1 پر y یا 1 پر y مشتق څو دی؟ -1 پر y مربع کیږي. نو سی پر وی راځي اصلا کې سی پر وی مشتق -c ضرب وی زبر پر وی مربع بشي. نو د 1 پر وی مشتق -1 پر وی مربع نو منفي به د منفي سره خلاص شي نو څه بشي؟ مثبت 1 پر y مربع وبخي. نو x په خپل باندې لرو د 1 پر y مشتق 1 پر y مربع مثبت د دې به موږ سره څه شي؟ صفر کیږي ځکه چې نظر وای ته چې مشتق ونیسو صفر بشي. دلته چې نظر وای ته مشتق ونیسو نو څه بشي؟ جی زبر د وای سره مساوات نه خواته 1 پر x ضرب د y مربع مثبت 1 پر y سره. نو ګور چې دغه دواړه حدونه سره مشابه دي دوه خط چرواړم نو صفر بشي دواړه. جی زبر د y به مساوي شي له څو سره؟ 1 پر y سره. انټګرال چې د دواړو خواونه ونیسم نو جی وای به لاسته راشي. نظر وای ته چې انټګرال ونیسم نو ln د وای به شي را سره. راځم د جی وای قیمت راخلم او په د اف چې دې معادلې ته زه وایم درېیمه معادله په دې معادله کې ورته وضع کوم. د اف پر ځای باندې موږ سی ګدو نو -1 پر x y مثبت 2 ln د x مثبت د جی وای پر ځای باندې ln د y دا مساوي شي له څو سره؟ د اف پر ځای باندې سی شوله. نو دا بشي د نوموړي تفاضل معادلې لپاره عمومي حل. خداولو د انټیګریټینګ فاکتور په برخه کې مکمل درس